اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی سو چاټ جی پی ټي د سمپل پرامپټ یا د ساده د پرامپټ لیکلو لپاره استعمال کړو. نو لکه مثالا زه ورته وایم په دغه کې what is the meaning of computer system نو کوشن مارک یا سوالی مارک انټر شي وخو نو موږ ته به راته به ووایي چې دغه د کمپیوټر معنا څه شی ده، لکه د کمپیوټر سیسټم څه معنا ورکوي. بیا لکه مثالا زه دغه کې ورته ویلی سم explain this in 40 or less words. نو ګوره موږ ته اوس دا په 40 یا 40 نه کمه ورډ موږ ته دا تشریح کوي. بیا لکه مثالا زه ورته وایم همدغه explain this in 400 words or more. انټر چې وکړو نو موږ ته په 40 لکه نور معلومات یې پکې هم ور اډ کړه چې تر څو دغه 400 ورډز پوره کړي. ګوره څومره زیات شو، 400 پوره کړي نو موږ ته به دا سټاپ سي. بیا لکه مثال نه ګوره موږ کمپیوټر پوښتنه ترنه وکړه چې دغه د کمپیوټر سیسټم معنا څه ده. بیا موږ په دغه کې ورته ویل چې ما ته لکه مثالا ما ته دې په 40 کې هغه کړي، لکه دغه ټول چې وایي دغه پاس لکه ګډوډ ورته ده، لکه مثالا سر دې ګډوډېږي ته سم ته نه پوهېږې چې دغه خپله اوس چې دا ټول هم ووایې بیا دې هم سر نه پرې خلاصېږي. خو چېرې تا ته کم ورډ کې وایي نو تا زر سم سر دې هم پرې خلاصېږي او کم هم د زر بیا یاد کولی هم سې که چېرې دا ډیفینیشن وي. بیا لکه مثالا کولی شئ تاسو ته لکه مثالا په لږ هم سر نه خلاصېږي چې تاسو ته لکه مثالا ډېرې تشریح کړي، لکه ډېر معلومات پکې درکړي نو تاسو به ورته وایي explain this، لکه مثالا تاسو ته په 100 کې یا نورو کې تاسو ته دا تشریح کړي. یا لکه مثالا ما سره 2 نمبرونه دي، لکه مثال ورته وایم add these لکه 400 plus 600 انټر چې وکړو نو موږ ته دغه نمبرونه به جمع کړي. ګوره څه 400 جمع 600 زر دي. یا یو بله پوښتنه لکه مثالا I am confused to wear blue or red. نو دا ستا به اوس معلومات درکړي. Both colors have their own vibe. Blue gives a calm cool، لکه مثالا تاسو ته دلته تشریح کولی دغه بلو لکه څه درکوي calm confident، while red is bold. لکه په دغه کې تاسو ته معلومات درکړل چې لکه مثالا تاسو پوه شئ چې دغه ریډ کوم وخت کې تاسو دغه سور کوم وخت کې تاسو واغوندئ، یا کالي سور کالي یا بلو دغه تاسو ته وښودل په کوم وختو کې تاسو هغه کوي تاسو ته ښیي. لکه مثالا تاسو ته پوښتنه ترنه کوئ what are the most popular shoes. انټر چې وکړو لکه مثالا په دغه نړۍ کې چې دغه ټول کوم شوز لکه ډېر پرمختللي لکه خلک یې ډېر اغوندي. ګوره سنیکرز، نایکي ایرفورس دغه دي د بوټونو نومونه دي. تاسو ته ګوره د دغو په باره کې تا ته معلومات درکړل. نو موږ چاټ جي پي ټي زده کړه څنګه موږ کولی سو د سمپل یا د ساده د پرامپټو لپاره استعمال کړو. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترنه ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.